افغانستان کې د زمریانو کمای نشته. بالکل دې په کې شک نشته. افغانستان کې ویده زمریان شته، زخمی زمریان شته، تیکه تیکه او پرچه پرچه زمریان شته. دا چې څوک د امریکا نن هیلې ډېر او ښه د شمه مو امریکا راغلی ده. امیدونه ځان سره اخلي او غواړي چې افغانستان ته بیا راشي او بیا یې ولسمشر راولي، B-52 کې راولي، پراشوټ کې راوړي، هر شي کې چې راوړي. موږ ته له روسیې نه رئیس جمهوران راغلل، بیرته لاړل، یا په مرګ یا په ژوند. له امریکا نه راغلل، بیرته لاړل، یا په مرګ یا په ماته یې ژوند. وخوړل ناټو. باور په الله وکړئ، زمونږ زړه، زما خپله شخصا زه خپل نظر درته دا وایم چې که دا د افغانستان ټول تجارت زما شي، مرګ لرم، اخره مړ کېږم، یا وژل کېږم یا په خپل مرګ مړ کېږم. دا د یوه خبره. وخت یې راسي بیا سړی نه دویمه پاتېږي. خبره دا ده چې دغه وژل به تر کله پورې وي؟ بوش راځي او ټرمپ راځي، پوتین راځي، کیم جن اون راځي او بون راځي او کون راځي. که چېرته اوس هغه بل دغه موبایل کې ما سره ویډیوګانې د کابل موبایل نه زه راغلی، ما تاسو ته ډېر ویډیوګانې ښودلی وی. په افغانستان کې د وحشتونو یو تاریخ تیر شوی ده. که د روسانو بالکل د 20 کاله کې داسې تاریخ تیر شوی ده. د طالبانو په وخت کې ده او د امریکانو په تیر 20 کلن انقلاب کې. ګوره دلته د ورځې 500 کسان په یو بمبار کې 500 کسان دا وژل شوي دي. مادر اف بم چې په نړۍ کې تر اوسه نه دی استعمال شوی. دویم ایټم بم ده. د ایټم بم بچی پر افغانستان باندې استعمال جګړې ته لمن مه وهه. ګوره امریکایي اسلحه در سره وه، روسي اسلحه در سره وه، دافع هوا در سره و، ټانګونه در سره و، تیارې در سره وې، چورلکې در سره وې، تیل در سره و، زرې موټر در سره و، زرې ټانګونه در سره و، تا درلودل. هر څه سنبالو. بیا هم ناکام. شیرزاد صاحب قسم په خدای د امنیت ملي په ګودامونو کې د امنیت ملي د درشۍ دپاره د 200 کالو دپاره راخ پروت ده وسم چې دوی ته تدریشیانې به د 200 کالو دپاره. نور هر شی په ځای پرېږده، هغه رخت دي د میلیونونو ډالرو دي. تا ډیپوګانې بسته سرغوچ پرېښودلې، ډزولې به دې وه، تر هغه به جنګېدلی وي تر څو ته وژل شوی وي، تیکه تیکه و پرچه پرچه شوی وی. وروره تا خو نه تنها دا چې خپله لاړې اسلحې دې پرېښودې، د افغانستان د بیت المال د 45 تیارې ویې وړلې په تاجکستان او ترکمنستان کې دې قطع کړلې. دا جفا، دا خیانت تا وکړه، دغه موردګوي او بېناموسي تا وکړله، دغه د بېغیرتۍ شمله تا د افغانانو په سر کړله. نن چې ته بیا د جګړې خبرې کوې، چاته غږ کوې، په چا جګړه کوې، د چا ټوپک د چا په اوږه باندې ږدې او څوک پې باندې وژنې. په 20 کالو کې د بیا رغونه راته وښیه او څو ښارونو کې د بلند منزلې جوړې کړي دي. اردو خو دې په خپله ختمه کړله، نظام خو دې په خپله ختم کړي، ادارې خو دې په خپله ختمې کړلې. په زرګونو موټر رینجرې دې وسوځولې چې تللې اور دې ور واچوي، تیارې خرابې کړي. نو دا هر څه خو تا کړي دي. طالب خو تا تر اخره اقرار نه کوه چې 5,000 نه دي، 10,000 نه دي، بالاخره په 50,000 قایل شوې. ته تاندر وهلی وې له دومره اکمانات سره 50,000 طالبان تا نشو ختمولی. ښه که په پاکستان کې و طالبان خو برید به دې پاکستان ته پسې ورغلی وې که نه. راغللې چا چې سټارونه درکړه، چا جنرالي درکړه، هغه ته وایي دا د امریکا ګټو ته ژمن. دا ته څه وایې؟ دا څه ګاډې واډې وایې؟ د هغه په لمن خو تاسو تور داغ وی. هغه پارک کې سپین ږیری هم پرېښوده، تاسو ترې لاړئ. دفاع وزیر د 5 ورځې مخکې تښتېدلی و، د امنیت رئیس د 10 ورځې مخکې تښتېدلی و. محب ورته ویلې، خو اشرف غني ورته ویلې خوست ته ځه، محب ورته ویلې خوست سقوط کړی، دروغ یې ورته ویلي. دا تاسو دا هر څه ونه کړل. همدغه تاسو د اشرف غني تصویران په ډزو نه وهه، دا تاسو کنځلې نه ورته کولې، دا تاسو نه ویلې چې ارګ فاحشه خانه ده. شیرزاد صاحب ویلي دي که نه دي ویلي؟ دا تاسو نه ویلې چې فضلي ډمې ګډولې، دا تاسو نه ویلې چې فضلي مردګه و.
وخت نن چې ډېر خیر حقایق ده بیانوي او هر غږ څه مو وکړل جګړه مخکې مو څه وایي بیا وبایلله مبین صاحب ګوره رینګ ته چې پهلوانان کته کیږي یو ګټونکی وي قسم په خدای درنه ویې ګټله بالکل حقیقت درنه ویې ګټله ویې منئ او بل په دغه ټیک ټاک کې خیر د ډرتې مه کوئ ګوره زه به چې کله لایفونه راتللم دا شیرزاد صاحب ستا زمونږ غازیانو به هلته کمین ووهه ککرۍ به یې والوزولې بیسونو ته به ننوته میره ټوټل ته به ننوته ګرین زون ته به ننوته د سیایي مرکز ته به ننوته د امریکانو بیسونو ته به ننوته په قلي اردوګانو به ننوته موږ به دلته ورته بیا نغمې ویلې ترانې به ورته ویلې نو ته خو هم یو څه وکړه خیر ده ما مړ که خو تس مړ نس که باندې نارې مه اردو عسکر وژل شوي دي په 20 کلو کې وژل شوي طالبان دي دا دنیا د تباه کړه موږ ته وروره ګوله پیسې راکړه چې موږ خپل وطن جوړ کړو موږ 20 کاله وروسته پاتې سو 20 کاله به نور مزال کوو 40 کاله بیا به موږ یو ایټم بم جوړو هغه به بیا سیلاب راشي رانوي به یې د ځان د دفاع په خاطر 20 کالو کې تاسو یو کالتوس نه ده جوړ کړی تمانچې مرمۍ مو نه ده جوړه کړې نو 20 کاله تا سره څه نه و دغه اوس دا مرمۍ خلاص دا په 3 ټوپکې کاله کې مجبوره ده نه طالبان موږ وروره رسول د تبر لاس دې جوړ کړو نور ولاکه هیڅ ته په کار راسي مرمۍ نه لرې جوړوی نه سې کالتوس نه سې جوړولی د موټر انجن نه سې جوړوی ټایر په ټول افغانستان کې نه جوړیږي ټایر نه سې جوړولی خبرو ته مو ګوره شرم ده قسم په خدای شرم ده په والله بالله شرم ده بالکل چی جوړوای سي ته هیڅ شی نشته جنگ کوم د کالتوسو فابریکه نه لري اقتدار لپاره جنگ کوم ټوپک نه لري تمانچا نه لري لاس ډازای نه سي جوړولای تر تا خو طالب سلواري خو بشکا خو جوړ کړله اوس هم امریکان مریخ کې جوار کړی چې لګلې دي دا شی نه مکوي راځي هیواد ته کار وکړي فوز ته یو کوي استخبارات ته یو کوي راځي د نظام مفت استخبارات سو مفت کارکونکي شو نفرتونه خوان نه کوي طالب حاکم ده بدیل څوک ده څوک بدیل ده لونګینه بدیل ده جبار خیل بدیل ده شیرزاد بدیل ده د سیو څوک څخه بیا ماته تانور راولي بیا ماته اسد الله خالد راولي شکریا بارکزی راولي اجي قدیر راولي مومن راولي څوک راولي د دې تضمین بیا راکولی شي چې جګړه به نه وي د دې تضمین بیا راکولی شي چې د ملک به بیا نه تباه کیږي که د پاکستان د غلامۍ خبرې خو د امن صالح ویډیو ما سره اوس هم ته پاکستاني مستندقین راتلل په زندانونو کې له خپلو بندیانو استنتاق کوم مه کوئ شړی مه کوئ قرآن ته وګورئ بعده خبره ده شرم ده تر څو به یو بل په دا سر سر وهو جنرال صاحب محترم خبره هغه موږ جبار خیل صاحب وایو هغه ما تاسو خولي راکې نور زدي جنجال نه در سره لرم هغه خولي دی موږ د مارشال صاحب خولي راکې ترانه واخلې هغه ز خپل غوي ته چې د افغانستان په بل مخ وستري کې جنگ در سره وکړو خولي راکې زدي بس ته مرزاد صاحب ما دوستم ته د کابل نیولو نه یوه میاشت مخکې اخطار ورکړه مال کور ته د درځم دریشي د باسم خولۍ قسم په خدای تی ومې ویسته د هغه خولۍ د هغه دریشي مې واغوسته عکسونه ویډیوګانې اوس هم سته کور ته یې ورغلم اسانو یې کاجي خوړه ټول مې ترې راوړه هغوی ته مې وربشې واچولې وروره مونږ بیا په عمل کې هم کار کوو جنرال صاحب د خبرې حقیقت د جنرال دوستم داسې اسه مو جوار خیل صاحب اوس هم سته په $1,00,000 قیمت او کاجو بادام پستا جلغوزه دا دی هغه د اسونو خوراک ورور استغفر الله او ورسو فنس نو مال خلک دی اسونو تور کول په دې کابل کې زه دغه شای د ما خوښیږي نه جبار خیل صاحب کنه زه د هر چارواکي چې د پارلمان وکیلم تیر شوی په کابل کې 15 کورونه درته په ثبوت باندې ویډیو کوم خال نه کوي اوس ته پاتې دي هوټلونه شادي هالونه او عسکر د عسکر هغه د کفن پیسې 4 لک افغانۍ هم دوی غلا کولې مړی پټوه بیل دا ژوندی د چې ودر تنخواه دوی ته راسي لاړ خلک تباه شول دې کې یوه ذره شک نشته دی ګورئ یوه ذره شک دې کې نشته دی بالکل حقیقت عسکر دا په دې معنا ما خلې دا په دې معنا باندې نه خلې چې جنرال صاحب مبین د
د کابل د طالبانو د طرف یا د امارت اسلامي د طرف نه دا خبره کېده څه وایي او حقایق وایي ورته معلوم دي په اثبات یې رسوي هم بیا شیرزاد صاحب د سکونډه د طالب درته ښیم چې دریم وار کونډه سوې ده لیور ته ناسته ده دریم وار د کونړ مستند ویډیو ده 5م وار کونډه سوې خپل لیور ته ناسته ده 6م لیوار ته دا د ما او د تا د افغانستان حالت دی مسلمانه یا ورور بل رور او همغه یوه کونډه 5م رور ته نکاح کېږي نو موږ څنګه دلته راسو د غیرت خبرې وکړو یو بل ته پیغور ورکړو څنګه انقلاب داسې کورونه په طالبانو کې درته ښیم چې په والله نارینه ختم شوي کورونه له زنانو نه ډک دي سرپرست نه لري د خدای بنده شرم د ما او تا ته په کوم خوله راځو دلته د خلکو ته غږیږو په اردو کې په امنیت کې په پولیس کې د تیر نظام درته ښیم کورونه له زنانو ډک دي نارینه ختم سول ما او تا راځي زه راځم او زه جنګ کوم په والله شرم ده په والله بدبختي ده ما او تا باید داسې مخ نه لرو داسې وګرځو داسې په کوم مخ دلته راځو مسلمانه یو بل ته پیغور زه امریکا ته وای راسه د ما ملک ته روسیې ته وای راسه زه ملک ازادوم ولې دا ملک څوک ده زه څوک یم اسرائیل کې سیاست څوک ده د افغانستان یو قسم په خدای زما په مرګ باندې یو کور رانیږي د ما 3 لورګانې 4 لورګانې بې سرپرسته کېږي د ما مېرمن بې سرپرسته کېږي دغه شیرزاد همداسې هر افغان چې تی وینه تویوي قسم په خدای ته تباهي کوې داسې مه وایه چې یو سړي باندې د کالتوس وچلو بس خبره خلاصه شوله تا د یو کور د یو قوم سرمایه له منځه ویوړله سرپرست دې له منځه ویوړه یتیمان دې زیات کړه بچي دې زیات کړه مه کوئ دا د وژلو خبرې نور مه کوئ پیغورونه مه ورکوئ خیر ده حوصله وکئ په جنگ باندې نه کېږي د دې نظام بدیل څوک راته راوړي دا سبا دا نظام ختم څوک راولي بدیل څوک راولي ته خو به په اروپا او په امریکا کې ښه ژوند لرې ته راز دا اوس قسم په خدای خلک د بیګا دپاره زمی را روان د لرګي نه لري نس خم کې نه ده وایي چې له یخه مړ نه سمه ماست یی ماست د مستۍ خبرې مه کوئ قسم په خدای چې خپل جبم ډک و دا فکر مه کوئ چې د ټولو خلکو جبونه ډک دي داسې خلک د دعا کوي چې خدای بچای مې مړ مه کړي د کفن پیسې نه لرم صله رحمي نسته الله اکبر بالکل حقیقت الله اکبر عجیبه خبرې کوئ په والله ما یتیمان لیدلی دی قسم په خدای چې په واوره کې پښې لوڅې ګرځېدل د تا بچی به وګرځي ته دغه برداشت لرې ته دا برداشت لرې چې لور د شکېدلي کالي واغوندي دا برداشت لري چې لور د په اختر کې وږي وي دا برداشت لري چې لور د سوال وکړي دا برداشت لري چې سپین سرې مور د پردي سړي ته ولاړې چې بچي مې وږي دي خو دا خو د افغانستان حالت د تراسه کابل تراسه ماشومان د پښو نه تاویږي بالکل حقیقت دې کې شک نشته لاس کې پولۍ نیولې وای پولۍ رانه واخله بېګا مې کور کې مور وږې ده بې غیرته ته راځې دلته کنځلې که الله دې تباه و برباد که راسه وګوره دا لرې پرتو کلو ته لاړ شه قسم په خدای خلک د سوال لپاره لرګي نه لري زما جب ډک ده زه فکر کوم چې د هر افغان همدغه حالت ده زه بخارۍ ته ناست یم کمپالې کې ناست یم توس ته ناست یم بس فکر کوم چې ټول خلک ماړه دي زه بلډینګ جوړوم زه اپارتمان جوړوم لیک که څوک غیرت لري دا خبرې مه کوئ بدبختي ده قسم په خدای بدبختي ده مه کوئ جنگ ورسه ته د دنیا وګوره خلک دی اووه کال جنگ زور نه لري دا اوکراین ته وګوره 40 کاله برداشت کوي بدبخته 40 کاله افغانانو جنگ برداشت کوي بالکل د ما په مرګ د زړه ښېګ راز سبا مې مړ که خو د بچیو کفالت مې وکړه د ما لور سوال ته مه پرېږده وکړه دا سبا ما مړ که د ما بچیان د ما لورګانې مه پرېږده سوال ته راسه سبا راسه چې دا د زړه
خو کې د خلاص ډېر دردونکی الله ته افغانستان کې تېر شو. مړ مې کړ حوصله خو د معلول مه جنرال پرېږده چې تور ساري شي د معلول مه پرېږده چې بل ته سوال وکړي صاحب حوصله جنرال صاحب حوصله کاش د مبین صاحب رنګه احساسات هر افغان درلودی د بعضې افغانان د تقدیر خبرې وکړو. دوستانو دا مرکه تاسو واورېدله. یقیني مبین صاحب چې کومې خبرې وکړې سل فصله کې دا حقیقت ده. افغانستان کې داسې یو حالت تیر سو. افغانان څه کوي 20 کلن نه 40 کلن جګړې داسې وځپل چې له افغانانو څخه یې کاروبار هم واخیستی، له افغانانو څخه یې تجارت هم واخیستی، له افغانانو څخه یې تعلیم هم واخیستی، له افغانانو څخه یې کور هر څه د 40 کلنې جګړې بیا خاص کر د 20 کلن انقلاب دې له افغانانو څخه هر څه واخیستل. یعنې داسې سخترین حالات تیر سو چې داسې و چې له یو کور څخه په ورځ کې 2 جنازې هم وتې، 3 به هم وتې، 15 به هم وتلې. او داسې خلک و چې ژوندي ورک سول، داسې خلک ولو چې زندګي یې ټوله په جیلونو کې تېره کړه، داسې خلک و چې زندګي یې ټوله له کور څخه بهر دي ویرې له وامه د خپل کور ته د نه راتللو، پر خپل ځان باندې د ویرېدلو، د امریکا څخه له دغه ډار څخه یا دغه ټوله زندګي له خپل کور څخه په جدایي او په داسې په بې سفري کې تېره کړله. یعنې داسې په سفر کې یې تېره کړله چې داسې یو سخت حالت پر دې افغانانو باندې رالی. افغانان دغه جګړې داسې حالت ته ورسول. دا خو څه کړي چې بې کوره یې کړلو، دا خو ځان ته مسله ده. دا خو څه کوي چې افغانان شهیدان سلو، دا خو څه کوي چې افغانان یې دومره در فدره کړلو چې له افغانانو څخه یې هر څه واخیستلو. خو د 20 کلنې جګړې دومره نقصان وکړي چې د افغانانو اذهان یې ورخراب کو، ذهنونه یې ورخراب کو. د افغانانو هغه ذهنونه چې په اسلام، هغه ذهنونه چې په افغانیت باندې پوښلي وو، هغه یې ورخراب کو. یعنې اوس که تاسو ګوري ډېر افغانان اوس هم دا وایي چې افغانستان چې ده موږ آزادو. لکه مبین صاحب چې وایي دی بار بار له امریکایانو څخه مرسته غواړي. ای بدبخته دلته ولې هر څه ستا په وس او قدرت کې ولو، څه دې وکړو؟ هیڅ دې نه وکړو. نو خو ستا واک، ستا اختیار، ستا رسي ټوله د بل په لاس کې وه چې ته بیا بل د ما کور ته راولې او بل ته وایې زارۍ کوي چې راځه له ما سره په دې کې ودرېږه چې زه افغانستان آزاد کړم. له چا څخه یې آزادوې؟ له اسرائیلو څخه یې آزادوې؟ له چا څخه یې آزادوې؟ له امریکا څخه یې آزادوې؟ خو خپل افغانان دي، خپل ورونه دي. په دې هیواد کې اوس امنیت راغلی، په دې هیواد کې هر سړی محفوظ ده او هر کس دا غواړي چې کاروبار دې نه وي، اقتصاد دې کمزوری وي، خدا دې نه وي مثلا امن دی وي. امن هر څوک غواړي، د امن هر سړی وږی ده. کله چې په کم هیواد کې امنیت وي، په کم هیواد کې چې د سر مال د خپلو بچو حفاظت موجود وي، په هغه هیواد کې بیا اقتصاد پر مخ تللی شي، ترقي کولی شي. نو چې ستا اقتصاد وي، روفی وي، هر څه وي، خو امن دی نه وي، نو څوک یې څه کوي؟ نو هغه خلک چې جګړې ته بیا لمن وایي، د خدای په خاطر، د رسول په خاطر باید له دا رنګه خبرو څخه پر شا کړل شي. او هغه خلکو په مقابل کې باید ټول افغانان ودرېږي، یو لاس سره، یو موټ سره، او هغه ته داسې کلک جواب وکړي چې موږ هېڅکله بیا په افغانستان کې جګړه نه غواړو، موږ هېڅکله په افغانستان کې بد امني نه غواړو. دغه اوسنی نظام که هر څه ده، که ښه ده، که بد ده، خو یوه ګټه یې دا موږ ته رارسېدلی چې امنیت پکې زیات ده. هر کس د خپل مال د حفاظت لپاره اواز اوچتولی شي، هر سړی د خپل ځان د حق د غوښتلو لپاره اواز اوچت کولی شي، او هر کس د خپل مال د حفاظت لپاره پر خپل مال باندې اوس ډېر باوري ده، پر خپل اولاد، پر خپل حال څه باندې. له دې حکومت څخه مو خوشحاله یو، نور څه نه غواړو، نه امریکا غواړو، نه د امریکا روفۍ غواړو، نه د امریکا امنیت غواړو. امریکا د خپل ځان ته ورکړي او نه د څوک دا جګړې ته بیا وهڅول شي. لکه مبین صاحب چې وویل، یقیني په افغانستان کې داسې حالت و چې یوه ښځه به 4 واره کونډېدله، یوه ښځه به 3 واره کونډېدله، او داسې ولو چې خپل زامن د بابا د خپل پلار په تمه باندې اوس هم ناست دي. رابسې بعضې داسې خلک، داسې افغانان دي چې تر اوسه پورې د مرګ او د ژوند درک نشته، یعنې د ژوندي ورک شوي دي. الله تعالی دې په افغانانو کې یو داسې اتفاق پیدا کړي چې د هر بلا مخه ونیسي او هر اغیار فسوق وي، او د هر هغه چا په مقابل کې لکه صفر داسې ودرېږي چې څوک غواړي افغانستان خرابوي.